د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. مولوي امیر خان متقي په 3 ورځني سفر پاکستان ته ځي. د پاکستاني رسنیو راپورونو له مخې د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت چارسنبال امیر خان متقي د اسلام آباد پر بلنه پاکستان ته 3 ورځنی سفر کوي. ټاکل شوی و چې نوموړی سبا یعنې دوشنبه اسلام آباد ته په 3 ورځني سفر ولاړ سي. خو د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت یو شمېر سرچینې وایي چې ښاغلي متقي د تخنیکي مسایلو له امله د اوسمهال لپاره خپل سفر پاکستان ته وځنډاوه او بله نیټه به وروسته په ډاګه شي. د راپورونو له مخې نوموړی به د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف، مرستیال لومړي وزیر اسحاق ډار او نورو پاکستانیو چارواکو سره پر امنیتي، سیاسي، اقتصادي او افغان کډوالو مسایلو خبرې وکړي. دا سفر داسې مهال ترسره کیږي چې پاکستان له غیر قانوني ACC کارت لرونکو افغانانو وروسته 1.4 میلیونه فیوار کارت لرونکو افغان کډوالو ته د وتلو خبرداری ورکړی دی. MCC چینایي شرکت د میساینک کان د کیندنې لپاره له بشپړ چمتووالي خبر ورکړ. چینایي MCC شرکت پلاوي د لوګر ولایت له سیمه ییزو چارواکو سره د میساینک کان د استخراج عملي کار د چټکولو او دوه اړخیزې همکارۍ د پیاوړتیا په موخه محمد اغې ولسوالۍ کې ناسته ترسره کړې ده. د باختر خبري اجانس راپور له مخې دې ناسته کې د MCC شرکت د رهبري پلاوي رئیس وانګ جي چینګ ویلي چې د طالبانو حکومت او دغه هیواد د خلکو له پیاوړي ملاتړ او همکارۍ خوښ دي او د میساینک کان د استخراج د عملي کار لپاره ټول پړاوونه بشپړ شوي دي. ښاغلي چینګ زیاته کړې چې دغه کان د استخراج عملي چارو له پیل سره به شاوخوا 15,000 کسانو ته د کار زمینه برابره شي. ورته مهال د لوګر مرستیال والي مولوي محمد انور دین پرور د هر ډول مرستې او همکارۍ ډاډ ورکړی. د قطر کاري فرصتونو لپاره د اسنادو سپارلو وروستۍ نیټه اعلان شوه. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویلي چې کومو کسانو چې د قطر کاري فرصتونو لپاره نوملیکنه کړې د اړوندو بستونو د شرایطو مطابق غوښتل شوي سندونه دې شرکتونو ته وسپاري. یاد وزارت ویلي چې دغه سندونه دې د راتلونکي دوشنبې په ورځ د مازدیګر تر 4 بجو د کارموندنې هغو خصوصي شرکتونو ته وسپاري چې فورمې ترې ترلاسه کړي دي. د یاد وزارت د خبرپاڼې له مخې له ټاکلې نیټې وروسته او د سندونو د نه تسلیمۍ په صورت کې هیڅ راز شکایت د منلو نه دی. ټاکل شوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د اوسمهال لپاره 2000 افغان مسلکي کارګر قطر ته د ګمارنې لپاره واستوي او له یو شمېر نورو هیوادونو سره هم په دې تړاو خبرې روانې دي. میدان وردګ کې د شهریناو په نوم ښارګوټی دولتي تثبیت شو. عدلیې وزارت وایي د مرکزي زون د غصب شویو ځمکو قضیو ته د رسیدګۍ محکمې په میدان وردګ ولایت کې شهریناو ښارګوټی دولتي تثبیت کړی دی. د اعلامیې له مخې دا کابو 815 تجربه ځمکه ده چې د ځمکې سندونو او مدارکو له بررسۍ او دقیقې څېړنې وروسته د دولت ملکیت ګرځېدلې ده. په خبرپاڼه کې ټینګار شوی چې د ځمکو د غصب مخنیوي او استرداد کمیسیون د دولتي ځمکو له تثبیت او بیرته سپارلو په موخه ایجاد شوی او دا لړۍ په ټولو ولایتونو کې روانه ده. تر دې وړاندې په بلخ کې د استاد عطا محمد نور، کابل کې د ملا عزت او ننګرهار کې د حاجي ظاهر قدیر ښارګوټو په نومونو ښارګوټي هم دولتي تثبیت او ګرځول شوي دي. کندهار او بلخ کې د درملو او روغتیایي محصولاتو د کیفیت لابراتوارونو لپاره ودانۍ جوړیږي. کور او ښار جوړولو وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې په بلخ او کندهار کې د درملو او روغتیایي محصولاتو د کیفیت لابراتوارونو د ودانیو جوړولو تړونونه لاسلیک شوي دي. د خبرپاڼې له مخې یاد تړونونه پرون د دغه وزارت د وزیر مولوي نجیب الله حقانی او یو خصوصي شرکت د مسؤلینو ترمنځ لاسلیک شول. خبرپاڼه زیاتوي د دې تړونونو موخه د درملو او روغتیایي محصولاتو د کیفیت ارزونې لپاره د پرمختللو لابراتوارونو لپاره د ودانیو جوړول دي. سرچینې زیاته کړي چې دغه لابراتوارونه به په بلخ او کندهار ولایتونو کې جوړ شي چې د عامه روغتیا وزارت اړوند د محصولاتو کیفیت کنټرول، ازموینې، څېړنې او ارزونې چارې به پیاوړې کړي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې د لوږې بحران د پراخېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي افغانستان لا هم د لوږې له سخت بحران سره مخ دی او په هرو 15 کسانو کې یو یې نه پوهیږي چې خپل راتلونکي خواړه له کومه ترلاسه کړي. د یاد پروګرام مسؤلینو اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې ورځ تر بلې د لوږې بحران د پراخېدو په حال کې دی او ښځې، ماشومان او راستنېدونکي له دې برخې تر ټولو ډېر زیان ویني. د خوړو نړیوال پروګرام همدارنګه ویلي چې په افغانستان کې اړمنو ته د مرستو رسولو په هدف د راتلونکو 6 میاشتو لپاره په بیړني ډول 519 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. پاکستان او ایران د دفاعي همکاریو پر پراختیا همغږي وکړه.
د ایران او پاکستان د دفاع وزیرانو پرون یعنې شنبه اسلام آباد کې د یو رسمي ملاقات پر مهال ژمنه کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به د دفاعي همکاریو پراخولو ته دوام ورکوي او د سیمې د سولې او ثبات لپاره به ګډ کار کوي. په دې لیدنه کې د ایران د دفاع وزیر سرتیپ عزیز ناصرزاده له خپل پاکستاني سیال خواجه محمد آصف سره د دوه اړخیزه او سیمه ییزو موضوعاتو په اړه خبرې کړې دي. د پاکستان دفاع وزارت په یو خبرپاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو د ګډې لیوالتیا پر بنسټ د سیمه ییز امنیتي وضعیت ارزونې، ترهګرۍ سره د مبارزې او د دفاعي همکاریو د پراختیا په تړاو سلا مشورې کړې دي. حماس ویلي چې د یو فلسطیني دولت تر جوړېدو وسلې پر ځمکه نږدي. حماس په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی به خپل وسلوال مقاومت یوازې هغه مهال پای ته ورسوي چې ملي حقونه یې بیرته ورکړل شي چې په سر کې د خپلواک دولت جوړېدل، بشپړ حاکمیت او د پلازمینې په توګه د بیت المقدس نومول دي. حماس دغه اعلان په داسې حال کې کړی چې د فرانسې، کاناډا او بریتانیا په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو اعلان وکړ چې د ملګرو ملتونو په غونډه کې به فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت وپیژني. د دې اونۍ په پیل کې یو شمېر عربي هیوادونو د لومړي ځل لپاره د حماس د بې وسلې کولو او د غزې د کنټرول د لیږد غوښتنه کړې وه. بل پلو د حماس او اسرائیلو ترمنځ د 15 ورځني اوربند او اسرائیلي یرغملو د خوشي کولو په موخه غیر مستقیمې خبرې اترې تېره اونۍ بې له کومې پایلې پای ته ورسېدې. د شال ټلویزیون قدرمندو لیدونکو دا د دې مهال لنډ او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت.